د ملي لوبډلې له بېګانۍ بریا وروسته په کابل او لویو ښارونو کې جشنونه جوړ شول. آیا طالبانو خو به پر اتڼ بندیز نه وي لګولی؟ که د اتڼ مینوال یې نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ تر څو خبر شئ چې طالبانو د اتڼ په اړه تازه څه ویلي دي. طالب مشرانو د شلوریز کرکټ په نړیوال جام کې د سکاټلینډ پر وړاندې د افغانستان بېګانۍ بریا وستایله. پر ټویټر یو شمېر طالبانو پیغامونه هم ورکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل د نړیوال جام په روانو شلوریز سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا له امله ټول هیوادوالو ته مبارکۍ وایم. د یادې لوبډلې اتلولۍ ستایو او په راتلونکو کې د نورو بریاوو هیله ورته کوو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لیکلي دي د نړیوال جام په روانو شلوریزو سیالیو کې د افغان لوبډلې بریا ګران ولس ته دې مبارک وي. دغه اتلولۍ ستایو. په نورو ډګرونو په ځانګړي ډول سیاسي اقتصادي علمي او نورو کې هم د ورته بلکې لا لوړو بریاوو او لاسته راوړنو په هیله. د حقانیانو ځوان ورور انس حقاني فقط دومره وویل چې افغانستان وګټله. په ملګرو ملتونو کې بیا د افغانستان استازولۍ ته نومان سهیل شاهین وویل چې د افغانستان د کرکټ ټولې لوبډلې او ټولو هیوادوالو ته د سکاټلینډ پر وړاندې د تاریخي بریا مبارکۍ وایم. آفرین ځوانانو، الله مو په نورو بریاو هم مناسبه. تکړه شئ. خو له دې ټولو ستاینو سره په کابل او لویو ښارونو کې د پخوا په څېر د ملي لوبډلې له بریا وروسته جشنونه نه وو. پخوا به له هرې بریا وروسته هم خلک لارو ډګرونو ته راووتل، اتڼونه به یې کول او جشنونه یې جوړول. طالبانو موسیقي بنده کړې، خو آیا په دې بندیز کې اتڼ هم شامل دی که نه؟ تاسو له طالب مشرانو په دې اړه څه اورېدلي؟ خپلې ویناوې راسره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. موږ یې هم په راتلونکو ویډیوګانو کې له نورو هیوادوالو سره شریک کوو. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت ولرئ.